په مکه کې د ټول نه اوچته مقبره ده او د دې نه بله مقبره هغه په مدینه کې موجوده ده، هغې ته بقیع وایي. دې کې اوچت صحابه او زمونږ د دین لوی لوی علما، بعضې مورخین دا هم لیکي چې د احناف معتبر عالم د مرقات مصنف ملا علي قاري علیه رحمت هم دلته مدفون دي او ډېر صحابه دلته مدفون دي. لیکن تاسو دې مقبرو ته کتلی شئ، دې قبرونو ته کتلی شئ، دې کې جنتي صحابه چې په دنیا کې د جنت زیری شوي وو هغه صحابه دلته مدفون دي. لیکن د دوی قبرونه داسې ښکاري صرف دوه تیږې ایښي دي علامې دپاره چې دا قبر دی، بقایا ټول پټ دي. نو پکار ده چې موږ هم د دې څوک نقل وکړو او خپل قبرونه ډېر اوچت نه کړو او خپل قبرونه پاخه نه کړو. د دې نه بختور خلک چېرته هم نشته، بختور خلک دې ځای کې موجود دي. الله تعالی دې وکړي چې موږ د دې نه عبرت والو. الله تعالی دې موږ ته هم د دغې صحابو ملګرتیا په جنت کې نصیب کړي. صحابه چې څومره دي دا ټول مغفور دي، الله ورته بخښنه کړې ده. الله تعالی بار بار په قرآن کې فرمایي لقد رضي الله، او الله تعالی ډېرو صحابو ته د جنت زیري ورکړي دي. لسو صحابو ته فقط په یو مقام کې ورکړي دي، د هغې وجه نه هغه مشهور دي عشره مبشره. هغه صحابه چې هغه جنتیان دي او په دنیا کې د جنت زیری ورته میلاو شوي هغه لس نه دي، هغه ډېر زیات دي. دا لس خو فقط هغه صحابه وو چې په یو مقام کې ورته نبي مهربان صلی الله علیه وسلم د جنت زیری ورکړی وو. د دې نه عبرت اخیستل پکار دي چې جنتي خلک دي واړه واړه قبرونه بلکې نشان یې نه معلومیږي. نو موږ غټ غټ زیارتونه جوړ کړي دي، دا ټول د شریعت نه خلاف عمل دی. پکار چې موږ د دې اتباع وکړو. دا صحابه دي او دا زموږ نجوم دي، دا زموږ ستوري دي او نبي پاک علیه السلام حکم کړی دی چې د دې په تابعدارۍ باندې تاسو لاړ شئ. که زما تابعداري مو کړه او که زما د صحابو تابعداري مو کړه نو تاسو به دین مونده کوئ، تاسو به فلاح مونده کوئ او تاسو ته به نجات میلاو شي. مبارک ځای دی. مولوي صاحب به دعا وکړي. تاسو وکړئ جی خصوصي دعا وکړئ. سفر هم ډېر وکړه. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار. رب العالمین اول خو شکر ادا کوو چې دومره عظیم زمونږ په دې عمر کې یو عظیم نعمت مونږ ته میلاو شو چې ستا د نبي مهربان صلی الله علیه وسلم وطن مونږ ګوټ په ګوټو کاته او بیا د عمرې سعادت مونږ ته میلاو شو، د طوافونو سعادت مونږ ته میلاو شو، په صفا او مروه کې د سعی سعادت مونږ ته میلاو شو. الله تعالی دې هغه ملګري چې کوم دلته حاضر شوي دي د دوی دا ټول عبادتونه قبول کړي او هغه ملګري چې مونږ ته د دعاګانو وینا کړې ده، چې مونږ ته ټلیفونونه کړي دي، مونږ ته په واتساپ میسیجونه کړي دي، د کور نه چې راوتو هغوی وینا کړې ده، هغوی په تمه دي. الله تعالی د هغوی هم شرعي حاجتونه پوره کړي. څه ملګري داسې دي چې هغه مونږ ته ډېر خوشحاله دي، الله دې هغوی خوشحالي نصیب کړي. ملګري دلته راغلي دي، د دوی کورونه پاتې دي، د دوی روزګارونه پاتې دي. رب العالمین دې دوی په کورونو کې خیرونه او برکتونه واچوي. الله دې دوی په روزګارونو کې برکتونه واچوي. دا کم دلته چې موجود دي الله تعالی دوی ته مغفرت نصیب کړي. الله تعالی دې دوی ته په دې عمر کې برکت واچي. الله دې ورته په مالونو کې برکت واچي. الله دې ورته په دې روزګارونو کې برکت واچي. الله دې ورته دنیا او د آخرت خیرونه نصیب کړي. الله تعالی د هر قسم شرونو، فتنو، سختو مرضونو، ناګهاني آفتونو نه موږ ټول محفوظ وساتي. الله تعالی دې زموږ بچیان نیکان کړي. الله دې زموږ تورسرې نیکانې کړي. الله دې زموږ مشران والدینو ډیګونه دینداره کی چې کوم وفات شوي دي الله تعالی دې هغوی ته جنتونه نصیب کړي او الله تعالی دې هغوی درجات بلند کړي. الله تعالی دې هغوی قبرونو باندې انوار را نازل کړي. کوم ملګری په دې موجوده ملګرو کې بیمار وي یا داسې ملګري چې موږ سره هلته پاتې شو هوټل کې هغه بیماران دي یا زموږ په کورونو کې څوک بیماران دي یا زموږ متعلقین دوستان خپلوان دي، موږ ته وینا کړې ده هغوی بیماران دي د صحت لپاره. یا الله هغه ټولو ته صحت کامله عاجله مستمره ورنصیب کړي. د خپلو خپلوانو د خوشحالۍ دپاره، د نیکو اعمالو دپاره یا الله اوږد عمر ورکړي. یا الله چا مشکلات وي، څه حاجتونه وي، یا الله ستا د نبي مهربان صلی الله علیه وسلم کلي ته راغلي او در په در باندې وګرځېدو، یا الله زموږ مشکلات حل کړي. یا الله زموږ مشکلات حل کړي، زموږ پریشانیانې ختمې کړي. رب العالمین لوی سرمایه چې موږ سره دغه ایمان دی، یا الله زموږ د ایمان حفاظت وکړي. یا الله خاتمه په ایمان باندې نصیب کړي. یا الله کامل ایمان راته نصیب کړي. رب العالمین په دې موجوده ملګرو کې کوم ملګري داسې وي چې د هغوی ودونه نه شوي، یا الله هغوی ته ښه ځایونو کې نکاحونه نصیب کړي. یا د موجوده ملګرو کورونو کې داسې تورسرې وي یا داسې هلکان وي چې د هغوی ودونه نه شوي، یا الله هغوی ته ښې رشتې نصیب کړي. د چا رشتې شوي وي او د هغوی بچي نه وي، یا الله نیکان صالحان بچي ورکړي. د چا بچي وي یا الله هغه ورته نیکان صالحان او دینداره لوی کړي، صدقې جاریه ورته وګرځي. رب العالمین زموږ د ملګري محمد علي بای او مولانا فواز صاحب د دوی دا ګروپ دی، یا الله دوی ته کامیابي ورنصیب کړي او یا الله توفیق ورکړي چې د حاجیانو د قشن خدمت وکړي. او یا الله کوم سترتیا چې وکړه، کوم خدمت چې وکړه، یا الله
الله تا په خپل دربار کې قبول کړي یا الله تی په خپل دربار کې قبول کړي یا الله د دې اجر دوی ته په دنیا او آخرت باندې ورکړي رب العالمین دا ټول ملګری یا الله څنګه دلته یو ځای ګرځي یا الله موږ په جنت کې یو ځای کړي یا الله دا زمونږ ملګرتیا په جنت کې یو ځای کړي یا الله موږ ډېر خطاکار یو یا الله موږ ډېر سیاکار یو یا الله ډېر بیکار یو لیکن ستا پیغمبر مهربان موږ ته فرمایلی دي او یا الله حدیث قدسی دې تا ویلي دي چې کله داسې بندگان ماته لاسونه اوچت کړي چې هغې کې سپینو ډکو والا وي رب العالمین تا فرمایلی دي چې ماته حیا راځي چې دا لاسونه خالي واپس کومه یا الله دې کې ډېر سپین ګیري موجود دي یا الله دا دعاګانې زمونږ قبول کړي او یا الله که په طوافونو کې کومې دعاګانې وغوښتې دي الله هغه هم قبول کړي په دې عمرې کې موږ څومره دعاګانې وغوښتې دي الله هغه ټولې قبول کړي یا الله د یو هفته تېره شوه د ټول سفر کې څومره دعاګانې موږ وغوښتې دي الله هغه ټولې زمونږ قبول کړي یا الله موږ ته دعا چل او طریقه نه راځي نبی مهربان صلی الله علیه وسلم چې د امت دپاره کومې د خیر دعاګانې وغوښتې دي جبل رحمت ته موږ تللي وو اول ته په ګنټو ګنټو د امت دپاره جړلي دي یا الله هغه دعاګانو کې زموږ حصه وکړي یا الله هغه صحیح مؤمنان صحیح تابعدار موږ وګرځي چې موږ د نبی پاک حوض کوثر نه اوبه وڅښو یا الله موږ ته د عرش د سوري لاندې په هغه سخته ورځ باندې د خپل سوري لاندې یا الله موږ ته زیری نصیب کړي یا الله طاعت عبادت ورته نصیب کړي یا الله څومره زندګي زموږ تېره شوې ده ګناهونه هم کړي یا الله توبتنا ویستو توفیق راکړي او ګناهونه راته معاف کړي طاعت او عبادت هم کړي دي یا الله هغه رانه قبول کړي او څومره زندګي هم پاتې ده یا الله ګناهونو نه هم بچو ساتي او د نیکو او د طاعاتو د عبادتونو توفیق را نصیب کړي یا الله زموږ اعمال د ریا د وجې نه د سمعت د وجې نه د ځان ښودنې د وجې نه مه بربادې یا الله زموږ اعمال قبول کړي یا الله موږ ډېر ټوټه بوټه او معمولي عبادتونه وکړل یا الله زموږ د عبادتونه قبول کړي رب العالمین د زموږ عبادتونه قبول کړي یا الله زموږ د عمرې قبول کړي زموږ طوافونه قبول کړي یا الله زموږ تورسرې راغلي دي الہ العالمین ډېر محنت کړی دی یا الله دوی ته په دې جولو کې خیرونه واچي برکتونه واچي یا الله دوی بچي نیکان کړي د دوی په کورونو کې خیرونه